که تاسو ته ټینشن وي نو د ټینشن ختمېدو دپاره زه داسې یو څو طریقې تاسو ته ښیم چې په دې طریقو باندې ستاسو چې کم ټینشن دی دا ورسره ختمېدو طرف ته درومي چې په هغې کې د ټولو نه اول طریقه دا ده چې هغې ته په میډیکل کې بریتنګ هولډنګ تکنیک ویلی شي یعنې دا یو داسې طریقه ده چې په دې کې به تاسو ساه والې 4 سکنډه پورې او همدغه ساه به بیا تاسو په پیپړو کې رمنې کړې وي تر 4 سکنډو پورې او بیا هم دغه ساه تاسو بهر ته وباسئ هغه هم په 4 سکنډو کې لکه دغه شان څنګه چې زه کومه ماته ګورئ. نو دا طریقه به تاسو 3 ځلې کوئ په یو ځای باندې لګاتار او د هغې نه بعد به بیا تاسو ورزش دپاره راپاسئ که هغه تاسو پیدل مزل کوئ یا تاسو ګرځېږئ یا تاسو منډې وهئ ځکه چې په دې دوران کې د انسان په وجود کې انډورفین د خوشحالۍ والا هارمون ورته وایي هغه ورسره خارجیږي او کله چې هغه خارجیږي نو هغه تاسو ته خوشحالي درکوي او د ټینشن پسان کمی بیماری یا کم علامات په هغې کې بې انتها زیات کموالی راولي. او د دې سره کما چې درېمه طریقه ده هغه ته مسل سټریچنګ تکنیک وایي یعنې کم چې ستاسو د ورمېږ والا پټي دي یا ستاسو د ولیو والا پټي دي یا د ملې والا پټي دي یا د خپو والا پټي دي نو هغوی ته تاسو په مزه مزه ورجس ورکوئ یا تاسو هغه په مزه مزه چاپي کوئ په دمه سره چې د هغې سره هم تاسو ته د ټینشن په شان کم علامات دي په هغې کې کموالی راولي او د دې سره ضروري او بې انتها زیاته ضروري خبره دا ده چې تاسو به ځان ته د مایوسۍ خبرې نه کوئ او تاسو به هغه کارونه ځان ته را یادوئ کوم چې تاسو په ژوند کې کړي وي او تاسو ته یې بار بار خوشحالي درکړې وي نو دا کارونه به تاسو ځان ته را یادوئ او ښې او خوږې خبرې به تاسو ځان ته پخپله کوئ ځکه چې نن سبا تاسو ته څوک ښې او خوږې خبرې نه کوي په دې وخت کې چې د دې سره به تاسو ته سټیسفیکشن کیږي او ستاسو چې کوم وجود دی په هغې کې به د خوشحالۍ والا هارمون خارجیږي لکه انډورفین شو یا دغه شان سیروټونین شو چې تاسو ته به خوشحالي درکوي او د دې سره 5مه ضروري خبره دا ده چې غیر بې ضرورته او غیر صحتمند خوراک په تاسو نه کوئ لکه څنګه په چایو کې کیفین شو یا شوګر لکه چینی شوه یا کم جنک فوډ چې دي کم کې چې مسالې زیاتې وي غوړي زیات وي یا دغه شان کمه چینی چې زیاتوي نو دا خوراکونه به تاسو کم کې او صحتمند خوراکونه چې کم دي هغوی طرف ته به تاسو په مزه مزه روان شي او که تاسو دا جنک خوراکونه کوئ نو دا ستاسو په وجود کې انزایټي ورته ویلی شي ستوماني ورته ویلی شي تکاوټ ورته ویلی شي دا ستاسو په وجود کې راولي نو کله هم چې تاسو په دې خبرو باندې عمل په مزه مزه شروع کړئ نو ستاسو چې کم ټینشن دی دا ورسره په مزه مزه ختمېدو طرف ته درومي نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي نو د خپلو ملګرو سره دې دپاره شیر کړي چې هغوی ته هم دغه شان فایده ورسي او د دې علم نه خبر شي.